در کلش ستاره آسمو هم سرچلیشي لخپل فرهنګ سره د مینې نښه دا یوازې همدا هزاره ځوان نه دی چې د خپل فرهنګ سره مینه نورو ته څرګندوي بلکې کوچنیان یې هم ورسره مله دي دوی همدا نن د خپل فرهنګ او کلتور یو شمېر لباسونه او خوراکي توکي نندارې ته ایښي ویله دا ډول نندارتونونو یې موخه د خپل فرهنګ لا مروج کول او نورو ته وړاندې کول دي پر وینا یې دا ډول نندارتونونه نه یوازې دا چې د دوی فرهنګ لا مروج کوي بلکې د اقتصادي ودې لپاره یې هم مهم ګڼي دقیقاً این در کنار که ما فرهنگ خود زنده نگه می‌داریم در کنار از یک تجارتی یک مثلا یک رفت آمدی یک در کل یک تجارت به پیش میاد که هر کس یعنی هر خانواده میتونه از این طریق یک لقمه نان به دست بیاره در کناری که فرهنگ زنده میمونه یعنی کسب کار و بار و اینا هم به وجود میاد ما و شما به خاطر نگهداری فرهنگ خود باید تلاش نماییم میتونیم مثلا از لباسهای هزارگی استفاده کنیم لباسهای وطنی استفاده کنیم همین خودش است که میتونیم فرهنگ خود حفظ کنیم خیلی از دوستای ما هست که مثلا لباسهای هزارگی استفاده نمیکنه لباسهای افغانی استفاده نمیکنه میره لباسهای خارجی استفاده میکنه که یکی از است که فرهنگ دیگر کشورهای فرهنگ غرب نشینا را در داخل کشور خود بیاری پس چه خوب است از لباسهای هزارگی و لباسهای وطنی خود ما استفاده کنیم تا هم وطن پیشرفت کنه و هم بتونیم همین فرهنگ خود حفظ کنیم د نندارتون کې د هزاره قوم دودیز خواړه او لباسونه نندارې ته ایښودل شوي خولۍ واسکټ ښځینه لباسونه او یو شمېر دودیز خواړه یې ښې بېلګې دي دلته یوازې نارینه نه دي چې فرهنګي توکي نندارې ته ایښي بلکې د ښځو پراخ ګډون یې څرګندوي چې ټول د فرهنګ وده کې خپله برخه هڅه کوي هانیه مرادي د هغو لسګونو مېرمنو له ډلې یوه ده چې نندارتون کې د خپل فرهنګ توکي نندارې ته ایښي وایي له دې موخه بهر کې میشتو هغو افغانانو ته پیغام دی چې خپل فرهنگ هیر نکړي ارزشش به نظر خودم کسایی که در خارج از افغانستان است بر اونها یک یادآوری می شود که فرهنگ هزارگی را فراموش نکنند و یادبودی از فرهنگ هزارگی را همیشه باید داشته باشند به خاطر که اینا از قدیم بر ما مانده مثل یک سنت است برای ما که باید ما از فرهنگ هزارگی یک یادبود خیلی خاص داشته باشیم به نظر خودم این یک یادگاری از اجداد ما است د کابل په دشت برچی کې د هزاره قوم له لوري جوړ شوی دغه نندارتون په 2 ورځې دوام ولري د ګډونوالو په خبره یې که دولت ورسره همکاري وکړي نو کولی شي دا ډول نندارتونونه نور هم زیات کړي خاطب الله احساس موج نیوز کابل